اسلامي امارت د یخنۍ له کبله د خواخوږۍ ترڅنګ د ځاني زیانونو د مخنیوي سپارښتنه وکړه. د افغانستان اسلامي امارت د سړې هوا له کبله د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپله خواخوږي ښکاره کړې او مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې په ژمي کې د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. د افغانستان اسلامي امارت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له کبله لږ تر لږه 80 کسانو له مړینې خبر ورکړی. د الجزیرې خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د مرغومې 28مه د دغه وزارت د چارواکو د څرګندونو له مخې په ډاګه کړې چې د سړې هوا له کبله پر مړینو سربیره له 80,000 ډیر څاروي هم له منځه تللي دي. د اسلامي امارت په اعلامیه کې راغلي له خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړی چې د سخت یخنۍ له کبله مو په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د شهیدانو کورنیو او خپلوانو ته د خپل تسلیت او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت د اسلامي امارت اړوند ادارو او مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د تلفاتو د زیاتېدو د مخنیوي په موخه لازم تدابیر ونیسي. دې اړه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت اړوندو ادارو او مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې له زیانمنو شویو کورنیو سره هر څومره چې مو وس کوي مرسته وکړئ او د تلفاتو د زیاتېدو د مخنیوي په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلئ. د اسلامي امارت له چارواکو د څرګندونو له مخې له تیرو 2 اونیو را په دې خوا د غور ولایت په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د تودوخې درجه تر -33 درجو